جوړ په خیر. جرمني پښتو لوستونو ته د اصفای په کچه په خیر راغلی. لومړی څپرکی دویم لوست دی. Possessivartikel. Possessivartikel یا ملکي آرټیکلونه هغه چې د یو څه مالکیت او هغه څه چې ستاسو دي هغه موږ ته راښیي. مالکیت، زه د څه شي خاوند یم یا څه شی زما دی. مخکې له دې نه چې راسو په پوزیسیو آرټیکل باندې خبرې وکړو، یو وار غواړم لنډه پرسونالپرونومن تکرار کړم او بیا ځلې تاسو ته په ګوته کړم چې کوم دي، ځکه موږ د دې پر بنسټ باندې کولی سو پوزیسیو آرټیکلونه هم وپیژنو. پرونومن باندې خو پوهیږو چې د نوم په ځای باندې کارول کیږي، چې ضمیر هم ورته وایي او نومځری هم ورته وایي. ایخ زما د پاره کارول کیږي چې زه معنا کیږي دو، ته، ایا هغه نارینه، دریم کس زی ښځینه، اس بیزانه او یا هم د ماشومانو یا د میتشن ورد لپاره هم کارول کیږي. ویا مونږ، ایا تاسی، زی هغوی، زی ته تاسی. دا زی په غټ اس باندې لیکل کیږي چې مخامخ دو سه دا هغه چاته کارول کیږي کوم چې تاسو انډیوال یا دوست وي، او زی هم همداسې مخامخ نفر ته کارول کیږي، خو مؤدبانه یا هم هغه څوک چې تاسو نه پیژنئ اول وارې سره وینئ، نو د زی کلمې نه یا د زی پرونومن نه به کار اخلئ. نو د دو او د زی معنا چې ده یو رقم ده، یو مؤدبانه ده او یو هم دوستانه که ویو داسې. د ایک پرسونال پرونومن لپاره د پوزیسیو پرونومن دی ماین زما، دو داین، دو ته، زه، دو ته ستا، دو داین. هغه نارینه، زاین د هغه نارینه، زی هغه ښځینه، ایا د هغې ښځینې یا د هغې ښځې. په ملکیت کې چې هر څه وي هغه اس زاین د هغه بیزانه یا د هغې ماشومې یا د هغه ماشوم، د هغه بیزانه یا د هغه ماشوم اس. پرسونال پرونومن د جمع لپاره کوم یو دی؟ ویه مونږ، اونزه زمونږ، ایا تاسی هغه کسان چې ډیر وي او مخامخ مونږ ته، اویغه ستاسو، زی هغوی، ایا د هغوی، ته هغوی، زی ته یا تاسو هماغه رسمي مؤدبانه بڼه او پوزیسیو آرټیکل یا ملکي آرټیکل چې دی هغه ای ده، په غټ ای باندې لیکل شوی ده. ستاسو